الرحمن الرحیم. د ریاضي زده کړې د یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې جوړ او روغ به وئ. په ننني درس کې چې د لسم ټولګي د ریاضي مضمون 24 درس دی، د پولینوم د ویش ادامه تشریح کوو. په تیر درس کې مو تر دغه فعالیت پورې پوښتنې حل کړې وې. اوس دغه فعالیت حل کوو. تاسو ښه ورته متوجه اوسئ. لومړۍ پوښتنه یې موږ ته راکړې ده چې په حقیقت کې یو پولینوم دی تقسیم پر یو مونوم باندې. نو دا موږ څنګه تقسیمولی شو؟ وګورئ، دغه مونوم چې دی دغه لومړي حد ته یې ځان ته مخرج ټاکو، دغه دوهم حد ته یې ځان ته مخرج ټاکو، وروسته د هغې تقسیموو. ښه متوجه شئ. لیکو چې 28 x + 6 y + 14 تقسیم دی 9x مکعب y + 8. علامه منفی ده، نو لیکو منفی 18x مربع x + 12 y + 8 تقسیم دی 9x مکعب y + 8. اوس هر یو جدا جدا تقسیموو. تاسو ښه متوجه اوسئ. 28 تقسیم د 9 کیږي 3. لیکو دلته 3. په دغه ځای کې به ولیکو 3 او x + 6 تقسیم د x + 3 کیږي x + 3 او y + 14 تقسیم د y + 8. لیکو له وایو څخه یو وای لیکو او له 14 څخه چې 8 تفریق کو، نو پاتې به شي 15. منفي علامه خپله 18 تقسیم د 9 کیږي 2. 18 تقسیم د 9 2 او x + 12 تقسیم د x + 3 کیږي x + 9. y + 8 تقسیم د y + 8 یو کیږي چې 2x + 9 ضرب د یو کو بیرته 2x + 9 کیږي. نو لیکل یې ضرور نه دي. نو دغه یې حاصل شو. دغه پولینوم یې راکړی و، په دغه مونوم یې تقسیم کړئ چې تقسیم وکړ 3x مکعب y + 15 منفي 2x + 9 حاصل شو. د بي جز ته وګورئ. پوښتنه x مربع تقسیم د y مربع منفي 1 تقسیم د x مربع پر y منفي 1. دا په حقیقت کې دوه کسرونه دي، د دوه کسرو تقسیم دی، خو دا دی چې x او y لري، متحولین لري. یعنې په حقیقت کې دلته الجبري افادې دي چې په داسې حالت کې موږ د کسرونو په تقسیم کې لوستلي دي چې د کسرو په تقسیم کې موږ لومړی کسر خپله لیکو. مثلا که موږ ته راکړل شوي چې 1/2 تقسیم دی 3/4، دا تاسو تقسیم کړئ. دا د کسرو په تقسیم په طریقه داسې کېده چې لومړی کسر خپله لیکو، د تقسیم علامه په ضرب باندې تبدیلیږي او دوهم کسر سرچپه 4/3. دا د کسرونو د ضرب د تقسیم طریقه ده چې کسرونه یو کسر په بل کسر باندې څنګه تقسیموو. لومړی کسر خپله علامه په ضرب تبدیله او دوهم کسر سرچپه. وروسته دلته بیا صورت په صورت کې ضربېږي او مخرج په مخرج کې. 1 ضرب د 4 4، 2 ضرب د 3 6. دا یې حاصل شو. په همداسې طریقه دا هم حل کېږي، فقط دلته x او y دي پکې د عددونو پر ځای. نو تاسو اوس دلته متوجه اوسئ چې موږ لیکلی شو چې x مربع پر y مربع منفي 1 ضرب دی دوهم کسر سرچپه، یعنی y منفي 1 په صورت کې او x مربع په مخرج کې. دلته اوس تاسو ښه ورته متوجه اوسئ. x مربع په نتیجه کې دا مساوي کېږي x مربع خپله لیکم. دغه y مربع منفي 1 په حقیقت کې موږ داسې لیکلی شو چې y مربع منفي 1 مربع، ځکه 1 مربع بیرته 1 کېږي.
وای مربع منفي یو مربع د یو مطابقت شکل لري چې هغه داسې مطابقت و چې a مربع منفي b مربع مساوي کیږي a منفي b a مثبت b. دغسې یو مطابقت دی. نو دغه شکلونه سره یو شی دي، د a او b په ځای y او u دي. نو د دغه مطابقت په اساس موږ دغه ته انکشاف ورکوو. تاسو ښه ورته متوجه اوسئ. لیکم زه y ښه د صورت x مربع دغه د خپله م لیکلې. دلته په مخرج کې لیکم چې y منفي یو ضرب د y مثبت یو. دا یې دغه لومړی کسر او دوهم کسر دا دی. مخکې د دونه چې څه ضرب یې کړو، لومړی مو دغه انکشاف ورکړ دغه مطابقت ته. ضرب دی، دا به دلته د لاندې ولیکم دوهم کسر y منفي یو پر x مربع. دلته که وګورو دغه دوه کسرونه د ضرب په حالت کې دي یو د بل څخه. نو چې د ضرب په حالت کې دي، د ضرب په حالت کې د یوه صورت د بل د مخرج څخه یا د یوه صورت د خپل مخرج څخه د اختصارېدی شي. نو دلته دغه x مربع اختصار کیږي د دغه مخرج د x مربع څخه، او دغه y منفي یو اختصاریږي د y منفي یو سره. ځکه دا صورت دی او دلته دا مخرج دی. نو په نتیجه کې څه نتیجه چې په لاس راځي، یو پر y مثبت یو باندې دغه یې حاصل شو. که څه هم ځای لږ تنګ و، انشاءالله تاسو به پرې پوه شوي وای. سی جز ته وګورئ، یو مونوم دی تقسیم د مونوم یې کوو. مونوم تقسیم د مونوم اول علامې تقسیمیږي. نو علامې چې د دواړو مثبت دي، مثبت چې تقسیم د مثبت کې بیرته مثبت کیږي، چې لیکل یې ضرور نه دي. نو دا لیکو چې لس تقسیم د شپږو. لس په شپږو باندې پوره نه تقسیمیږي، خو اختصارولی شو، تر یوه اندازې تقسیمیږي. ورته وګورئ، درې ضرب د دوو شپږ کیږي او پنځه ضرب د دوو لس کیږي. نو پنځه یې پر درې بی مکعب تقسیم د بی مربع کیږي بی. ځکه د بی نه چې یو ونیسو د دوو بیګو نه، او د دریو نه چې دوه تفریق کړو یو پاتې کیږي. د دې توان څو دی؟ یو دی. سی په توان د اوه تقسیم د سی په توان د اوه یو کیږي. دا چې ضرب د یو کو بیرته همدا خپله کیږي. نو پنځه پر درې بی یې ځواب شو. بل بخش د پولینوم ویش پر پولینوم باندې دی. تیر کې چې وویل هغه د مونوم ویش پر مونوم او د پولینوم ویش پر مونوم و. اوس د پولینوم ویش پر مونوم دی. څه وخت چې یو پولینوم پر بل پولینوم ویشو، اول کار چې باید وکړو هغه دا دی چې مقسوم او مقسوم علیه دواړه باید په منظم ډول ترتیب کړو. دغه چې تاسو وینئ مقسوم دی. مقسوم عربي کلمه ده په معنا د تقسیم کیدونکی. نو څوک تقسیمیږي؟ دغه پولینوم تقسیمیږي. او مقسوم علیه دغه دی، هغه عدد یا هغه پولینوم ته ویل کیږي چې بل عدد یا پولینوم په باندې تقسیمیږي. مقسوم علیه. نو دغه دوه مقسوم او مقسوم علیه باید لومړی ترتیب کړل شي په نزولي ډول باندې. صحیح ده؟ په نزولي ډول باید ترتیب کړو، وروسته د هغې تقسیمولی شو. نو دلته که تاسو وګورئ، موږ ته یې راکړلي چې دا پولینوم په دغه پولینوم باندې وویشئ. د دې لپاره چې موږ وویشو، لومړی باید ترتیب کړو. دلته وګورئ، 14x دی، 2x په توان د 4، 12، 3x مکعب بې ترتیبه دی. نو دا چې ترتیب کړو څنګه به ترتیب شي؟ داسې به ترتیب شي. لومړی لوی توان 2x په توان د 4، بیا د هغې نه کوچنی توان 3x مکعب منفي 4x مربع مثبت 14x مثبت 12. د لوی توان نه تر ثابت حده پورې مو ترتیب کړل. دا مو په تېرو درسو کې لوستلي دي، په لومړنیو درسو کې، چې څنګه کولی شو یو پولینوم ترتیب کړو. هم مو په نزولي ډول لوستلي وو، هم په سعودي ډول. نو دلته په نزولي ډول ترتیبوو، وروسته د هغې تقسیموو. دا مقسوم شو چې ترتیب مو کوو، دا مقسوم علیه. اوس یې تقسیموو. ورته وګورئ چې یو پولینوم په بل پولینوم باندې څنګه تقسیمیږي. چې ترتیب مو کړل، وروسته د ترتیب نه دغه د مقسوم د لومړی حد له چپ طرفه دغه ته ګورو، نظر دې ته، دغه لومړي حد ته دغلته داسې یو عدد ضربوو چې موږ ته د په لاس راکړي. که هغه متحول ورسره ضربوو، که
متحول او عدد یعنی ضریب او متحول دواړه ضربیږي. مسحت دغه د مقسوم لومړی جز باید په لاس راکړي. نو د دې لپاره چې موږ 2x په توندې 4 لاسته راوړو، دلته 2x مربع ضربوو ځکه x مربع دلته شته. نو 2x مربع چې ضرب کړو 2x مربع ضرب د x مربع کېږي 2x په توندې 4 یعنی د دغه x مربع ضریب د دې x مربع ضریب یو دی. 2 ضرب د یو کېږي 2 او x مربع ضرب د x مربع کېږي x په توندې 4. نو د دې د ضرب شو او دغه 2x مربع په دې x کې هم ضربیږي، په دې منفي 2x کې هم ضربیږي، په دې 3 کې هم باید ضرب شي، په دې 3 واړو حدو کې ضرب شي. په حقیقت کې د مونوم ضرب له پولینوم سره دی په دغه ځای کې. نو 2x مربع مو ضرب کړل په x مربع کې شو 2x په 4 علامه مثبت. اوس دغه 2x مربع ضربوو په منفي 2x کې 2 ضرب د 2 4 او x مربع ضرب د x کېږي x مکعب، علامه یې هم منفي ده. صحیح ده، علامه یې منفي ده. اوس 2x مربع ضرب د مثبت 3 کوو، علامه اول ضربیږي، مثبت ضرب د مثبت مثبت کېږي دغه ده، او 2 ضرب د 3 کېږي 6 x مربع کېږي خپله x مربع. نو دغه 2 مو دلته ضرب کړل پکې مقسوم علیه کې، دغه په لاس راکړ. اوس به دلته دا تفریق کوو، له دغې 3 حدو څخه به یې دغه تفریق کوو. په تفریق کې مو ویلي وو چې د مفروق یعنې هغه پولینوم چې د لاندې لیکل کېږي چې دلته دغه دی، د دې علامې تغییروو. د پولینومونو په تفریق کې مو ویلي، په تېرو درسو کې تشریح شوی. د دې علامه مثبت وه، د 2x په 4 منفي شوه، علامې تغییروو. د 4x مکعب علامه ده منفي، نو چې تغییر کړو مثبت بشي، او همدارنګه د 6x مربع علامه ده مثبت، چې تغییر کړو منفي بشي. دا هم د لاندې یې لیکو. اوس نو هم علامه چې دي هغه جمع کېږي د علامو څخه یوه علامه، او مختلف العلامه چې دي هغه تفریق کېږي، له لوی څخه کوچنی تفریق کوو، علامه له لوی څخه نیسو. دلته وګورئ 2x په 4 مثبت دي او دلته 2x په 4 منفي دي، دغه دوه علامه په نظر کې نیول کېږي. ښه، نو مختلف العلامه دي تفریق کېږي، له 2x په 4 څخه چې 2x په 4 تفریق شي 0 کېږي، چې دلته 0 لیکل ضرور نه دي یعنی. نو د موږ مقصد دغه دی چې دغه د مقسوم لومړی جز باید داسې یو عدد موږ دلته ضرب کو په مقسوم علیه کې چې د لومړی جز ورسره 0 شي، یعنی نتیجه 0 شي، صحیح ده، تقسیم شي په باندې. ښه، نو اوس راځو دا 0 شو. وګورئ دلته مثبت 3x مکعب دي او دلته مثبت 4x مکعب دي، هم علامه دي جمع کېږي، د علامه څخه یوه علامه مثبت 3 جمع 4 اوه کېږي، او x مکعب نه هم یو لیکو. تاسو مخکې د پولینومونو جمع او تفریق لوستلی دي، نو دا مو باید په ښه توګه زده وي. ورته وګورئ دلته منفي 4x مربع دی او دلته منفي 6x مربع دی، دواړه علامې یو شانته دي، علامو څخه یوه علامه لیکو، عددونه جمع کوو. 4 جمع 6 کېږي 10، x مربع نه یو x مربع لیکو. دا خو تفریق شول. ښه، اوس دغه 14x هم لاندې کوزوو، کته کوو یې. اوس بیا داسې یو عدد دلته ضربوو په دې مقسوم علیه کې، تر څو چې دغه لومړی حد د مقسوم علیه د مقسوم چې کوم دی دا باید بیا د دې سره مشابه راشي او ورسره 0 شي، نتیجه یې دلته 0 شي. نو داسې عدد باید څه رقم ضرب کړو؟ وګورئ دلته 9x مکعب دی، دلته x مربع دی تنها، نو موږ باید 9 هم ضرب کړو او x هم. 9x چې ضرب کړو 9x ضرب د x مربع کېږي 9x مکعب، دغه دی مثبت 9x باید ضرب کړو. ولې مثبت 9x ضرب کړو؟ چې دغلته نتیجه مثبت 9x مکعب شي او بیا یې موږ په تفریق کولو کې علامه تغییر کړو منفي شي، او چې منفي شوه دغه بیا د دې مثبت څخه خلاصیږي، یعنې 0 کېږي، یعنې دغه لومړی حد باید 0 شي. صحیح ده،
داسې یو عدد پکې ضرب کړو دلته په مقسوم علیه کې چې دلته د مقسوم لومړی حد صفر شي. کله چې تفریق کړو نو 9x ضرب د x مربع کېږي 9x مکعب علامه مثبت. نو مثبت اوس په دوه حد کې ضربوم دا 9x ضرب د منفي 2x کوو. مثبت ضرب د منفي کېږي منفي دغه دی او 9 ضرب د 2 14 x ضرب د x مربع. مثبت ضرب د مثبت کېږي مثبت دا دی مثبت ضرب د دغه مثبت دریو دغه د مثبت او 9 ضرب د دریو 21 x خپله دا هم ضرب شول. اوس بیا دلته تفریق کوو صحیح ده چې ضرب هم کړل یعنې دلته مو چې کوم عدد ولیکلو دا هم په دغه ټولو حدو کې ضرب کړ دلته مو حاصل ولیکو وروسته د هغې نه دغه حاصل له دغه پورته حد څخه تفریق کوو له د پورته پولینوم څخه یې تفریق کوو له مقسوم څخه. اوس چې تفریق کوو نو د دغه دوم پولینوم دغه مفروق چې کوم ورته ویل کېږي د دغه علامې باید تغییر کړو ځکه دا د پولینومونو د تفریق کولو قانون دی چې په تېرو درسو کې تشریح شوی دی. که چیرې مو هیر شوی وي کولی شئ تېر درسونه بیا یو ځل وګورئ. ښه نو دلته وګورئ علامې تغییروو د منفي د مثبت 9x مکعب علامه ده مثبت منفي کېږي د 14x مربع علامه ده منفي مثبت کېږي او د 21x علامه ده مثبت ده هم منفي کېږي. اوس هم علامه جمع کوو د علامو نه یو علامه نیسو او مختلف علامه تفریق کوو له لوی څخه کوچنی تفریق علامه له لوی څخه نیول کېږي. 9x مکعب علامه مثبت ده 9x مکعب علامه منفي ده مختلف علامه دي تفریق کېږي چې تفریق که صفر کېږي چې لیکل ضرور نه دي د صفر لیکل او منفي 10x مربع مثبت 14x مربع دلته وګورئ مختلف العلامه دي له لوی څخه کوچنی له 14 څخه 10 تفریق کوو پاتې به شي 4 علامه له لوی څخه نیسو لوی کوم یو دی 14 د 14 علامه ده مثبت نه علامه یې هم مثبت ده چې لیکل یې نه ده ځکه یې مثبت علامې لیکل ضرور نه دي د پولینوم لومړي حد ته صحیح ده. دلته چې بیا دي دغه لیکل ضرور دي ځکه دلته عملیه په حیث کار کا فقط دغه لومړي حد ته لیکل ضروري نه دي لکه دلته چې نه ده لیکل شوي دلته چې نه ده لیکل شوي. نو دلته پاتې شول 4x مربع منفي 10x مربع او مثبت 14x مربع کېږي 4x مربع او همدارنګه مثبت 14x منفي 21x مختلف العلامه تفریق کېږي لوی 21 دی له 21 څخه چې 14 تفریق کړو پاتې به شي 8 دغه دی منفي 8x علامه یې ولې منفي ده ځکه علامه له 21 څخه نیول کېږي 21 لوی دی له 14 څخه. ښه دغه یې حاصل شو. اوس دغه ته 12 پاتې وو دغه مثبت 12 هم لاندې راښکته کوو. اوس بیا داسې یو عدد ضربوو په مقسوم علیه کې تر څو داسې یو عدد په لاس راکړي یا داسې پولینوم په لاس راکړي لکه د دې شی یو شان وي تر څو تفریق کړل شي. خو موږ باید فقط متوجه دغه لومړي حد ته اوسو. لومړی حد مو چې برابر کړ د نور خپله برابریږي. که چیرې دغه پولینوم یعنې مقسوم په مقسوم علیه پوره تقسیمیږي نو لومړی حد چې موږ برابروو دغه نور یې په خپله برابریږي. ښه نو اوس وګورئ دلته دي 4x مربع او دلته دی x مربع نو موږ که یوازې 4 ضرب کړو 4 ضرب د x مربع کېږي 4x مربع علامه یې هم مثبت. علامه یې ولې مثبت دی دغه 4 تاسو هم ورته متوجه اوسئ چې د دغه 4 علامه ولې موږ مثبت لیکو. د دې 4 علامه په دې خاطر موږ مثبت لیکو چې موږ دغه 4 ضرب کړو دغلته په x مربع کې نو کېږي مثبت 4x مربع او دلته چې مثبت 4x مربع شي موږ چې کله تفریق کوو علامه یې تغییروو منفي 4x مربع کېږي نو مثبت 4x مربع بیا د منفي 4x مربع څخه صفر کېږي صحیح ده. او د موږ مقصد هم دغه دی چې دغه لومړي حد ته د دغه مقسوم لومړي حد ته داسې یو حد په دغه لاندې کې پیدا کړو چې هغه ورسره صفر شي. د تقسیم قانون یې په همداسې شکل دی.
ښه نو مثبت 4 ضربه مثبت 4 ضرب د x مربع کېږي مثبت 4x مربع. مثبت 4 ضرب د منفي 2x کېږي منفي 8x، ځکه 2 ضرب د 4 کېږي 8x خپله. او مثبت 4 ضرب د مثبت 3 کېږي مثبت ضرب د مثبت مثبت 4 ضرب د 3 12 مثبت 12. اوس چې تفریق کوو علامې تغییروو د دغه مفروق علامې. د 4x مربع علامه ده مثبت چې تغییر کو منفي بشي، او د 8x علامه ده منفي چې تغییر کو مثبت، د 12 علامه ده مثبت چې تغییر کو منفي بشي. اوس هم علامه جمع کېږي، علامو څخه یوه علامه نیول کېږي. مختلف علامه تفریق کېږي، له لوی څخه کوچنی تفریق او علامه له لوی عدد څخه نیسو. 4x مربع مثبت دی او د لاندې 4x مربع منفي دی. مختلف علامه دي تفریق کېږي. 4x مربع منفي 4x مربع کېږي 0 او منفي 8x مثبت 8x بیا هم 0. مثبت 12x منفي 12x بیا هم 0. نو 0 جمع 0 جمع 0 په نتیجه کې څه کېږي 0. دغه یې حاصل شو. یعنی تاسو چې کله غواړئ چې یو پولینوم پر بل پولینوم وویشئ، لومړی شی مو چې باید په نظر کې وي هغه دا دی چې مقسوم یعنی هغه پولینوم چې تقسیمیږي چې دلته دغه دی، تاسو متوجه شئ دا مقسوم دی او دا مقسوم علیه دی. دغه باید لومړی په نزولي ډول ترتیب شي، صحیح ده. او که چیرې نامکمل وي باید لومړی مکمل هم کړل شي. دا چې څنګه مکمل کېږي په تیرو درسو کې مو ویلي. مثلا یو پولینوم دی 2x مربع 2x مکعب منفي 4x منفي 2. دا پولینوم مکمل دی که نامکمل؟ نامکمل، ځکه x مربع نشته. نو x مربع چې دا پولینوم وغواړو مکمل کو x مربع کې اضافه کو څنګه یې کوو 2x مکعب خپله مثبت 0 ضرب د هغه حد کوو د هغه متحول د توان چې هغه نشته دی x مربع نشته، نو لیکو 0 ضرب د x مربع منفي 4x منفي 2. نو دا مکمل شو x مکعب x مربع x بتون د 1 او ثابت عدد. نو د مکمل کولو لپاره داسې یوه طریقه مو ویلې وه په تیرو درسو کې. دا شو د پولینوم تقسیم پر پولینوم باندې. دلته تاسو وګورئ په دې فعالیت کې یوه پوښتنه راوړې x په توان د 15 جمع وبخئ a په توان د 15 جمع b په توان د 15 تقسیم پر a جمع b. څنګه کولی شو د ویش حاصل په لاس راوړو؟ لومړی مو ویلي وو چې ترتیب کوو یې مقسوم او مقسوم علیه باید نزولي ترتیب شي. نو که دلته موږ ورته وګورو تیار نزولي ترتیب شوي دي a په توان د 15 او b په توان د 15 فقط دوه حده لري او دلته هم a مثبت b ترتیب دی. نو څنګه یې تقسیموو؟ راځئ چې تقسیم وکړو په ګډه. تاسو ښه متوجه اوسئ. a په توان د 15 جمع b په توان د 15 تقسیم دی a جمع b. دلته اوس چې موږ وغواړو تقسیم یې کړو نو باید دغه د دغه مقسوم لومړی حد په نظر کې ونیسو a په توان د 15 څو دلته ضرب کړم چې a په توان د 15 شي خلاص. نو دلته وګورئ دا a ده، زه باید دلته a په توان د څو ضرب کړم a په توان د 4 ضرب کړم تر څو څو شي a په توان د 15 شي. a په توان د 4 ضرب د a کېږي a په توان د 15 او a په توان د 4 ضرب د b اول علامې ضربېږي مثبت ضرب د مثبت مثبت کېږي a په توان د 4 ضرب د b کېږي a په توان د 4 b. صحیح ده a په توان د 4 b مثبت a په توان د 4 b. اوس یې تفریق کوو. چې تفریق کوو یې د مفروق علامې تغییروو. د دې علامه مثبت ته منفي کېږي، د دې علامه مثبت ته منفي کېږي. a په توان د
15 علامه مثبت ا په توندې 15 علامه منفي 0 کیږي. صحیح ده چې لیکلي ضرور نه دي. او دلته b په توندې 15 او منفي a په توندې 4b دا هیڅ مشابه نه دي، هیڅ نه تفریق کیږي نه جمع کیږي، نو دا باید خپله ولیکل شي. په څه ډول یې باید خپله ولیکو؟ دلته لومړی باید دغه ولیکو منفي a په توندې 4b منفي a په توندې 4b او مثبت b په توندې 15 مثبت b په توندې 15. دلته په داسې شکل لیکو کله چې نه تفریق کېدل یا نه جمع کېدل مشابه نه وو. په جمع او تفریق کې د پولینومو موږ ویلي وو چې مشابه حدونه سره جمع او تفریق کوو. که چیرې مشابه نه وي هغه نه جمع کېږي نه تفریق کېږي. ښه اوس نو بیا راځو او داسې یو حد دلته ضربوو چې د منفي a په توندې 4b سره تفریق یې کو هغه 0 شي. نو څو باید ضرب کو؟ منفي a مکعب b باید ضرب کو، ځکه منفي ضرب د مثبت کیږي منفي، ورته وګورئ a مکعب ضرب د a کیږي a په توندې 4 b خپله او منفي ضرب د مثبت کیږي منفي a مکعب b ضرب د b کیږي a مکعب b مربع. صحیح ده؟ a مکعب خپله b ضرب د b مربع. اوس بیا علامې څنګه کوو؟ علامې تغییروو د مفروق. د دې علامه مثبت کیږي د دې مثبت کیږي. دلته منفي a په توندې 4b دی، دلته مثبت a په توندې 4b دی. مختلف علامه دي تفریق کیږي چې تفریق کو د a په توندې 4b څخه چې a په توندې 4b تفریق شي 0 کیږي چې لیکلي ضرور نه دي د 0 لیکل، ځکه 0 چې ولیکو مثبت یو عدد نو هغه بیرته څه کیږي؟ بیرته هغه خپل عدد کیږي. ښه نو دلته وګورئ مثبت b په توندې 15 او مثبت a مکعب b مربع هیڅ مشابه نه دي، نو خپله یې لیکو. ته وګورئ خپله یې لیکو. لومړی دغه باید ولیکل شي ځکه a ده کې. صحیح ده؟ دلته په ترتیب کوم نظر چې لیکلی وو لومړی a راغلی وه، نو دلته هم باید لومړی a ولیکل شي. نو لیکم مثبت a مکعب b مربع مثبت b په توندې 15. اوس بیا داسې یو عدد باید ضرب کړو تر څو د دغه سره له دغه څخه چې تفریق کړو 0 شي، یعنې له دغه سره برابر راشي. د داسې چې برابر راولئ د دې علامه مثبت ده که نه؟ دلته هم ښایي مثبت ولیکه، مثبت ضرب کب کې. او a مکعب b مربع وبه لیکئ چې a مربع. ولې a مربع؟ ځکه a مربع دلته ده او a دلته ده چې ضرب کې a مکعب کېږي. موږ د a مکعب په کار دی. او a مربع b چې دلته ولیکم دغه b البته b مربع a مربع b مربع چې دلته ضرب کړم په a کې کېږي a مکعب b مربع، چې دا a مکعب b مربع د موږ په کار دي که نه؟ نو کېږي مثبت a مکعب b مربع او دغه مثبت ضرب د مثبت کېږي مثبت a مربع b مربع ضرب د b مربع چې کوم a مربع خپله b مربع a مربع خپله او b مربع ضرب د b مکعب. علامې څنګه کوو؟ د مفروق علامې تغییروو. دلته د تفریق کېږي. صحیح ده چې تفریق کوئ د مفروق علامې باید تغییر کړي. د a مکعب b مربع علامه ده مثبت، نه ده لیکل شوې علامه مثبت ده کېږي منفي. دا مثبت علامه هم منفي کېږي. اوس څنګه کوو؟ اوس تفریق کوو. مختلف العلامه چې د هغه تفریق کېږي له لوی څخه کوچنی تفریق علامه له لوی څخه نیول کېږي او هم علامه چې د هغه جمع کېږي. ورته وګورئ a مکعب b مربع علامه مثبت ده، a مکعب b مربع علامه منفي ده. مختلف العلامه دي تفریق کېږي چې تفریق کو نتیجه 0 ده. او
مثبت b په توندې 5 منفي a مربع b مکعب چې دی دا هم علامه مشابه نه دي. نو چې مشابه نه دي نه تفریق کېږي نه جمع کېږي، خپله یې لیکو منفي a مربع b مکعب مثبت b په توندې 5. لکه څنګه چې دلته ځای نشته نو دلته پاس به ولیکم، تاسو ښه متوجه اوسئ ورته. باقي چې شی پاتې شول هغه a مربع b مکعب مثبت b په توندې 5 دی. ښه اوس باید نو څو دلته هغه کو ضرب کو په مقسوم علیه کې تر څو موږ ته a مربع منفي a مربع b مکعب په لاس راکړي. موږ باید ضرب کو منفي a b مکعب ضرب کو. صحیح ده a b مکعب چې ضرب کو منفي ضرب د منفي ضرب د مثبت منفي a ضرب د a کېږي a مربع او b مکعب ضرب د a خپله b مکعب، یعنی دغه ټول a b مکعب چې په a کې ضرب کې a مربع b مکعب کېږي او منفي ضرب د مثبت کېږي منفي a b مکعب ضرب د b کېږي a b په توندې 4 a b په توندې 4. تفریق کوو یې علامې تغییرېږي د مفروق ورته وګورئ دا مثبت کېږي دا مثبت کېږي، دغه د دې سره چې تفریق یې کوم ځینې صفر کېږي چې بیا هم لیکل ضرور نه دي او دغلته دغه دواړه چې دي دا مشابه نه دي نو دا باید بیا خپله ولیکل شي، یعنی ولیکم چې منفي a b په توندې 4 او مثبت b په توندې 5. اوس باید څو ضرب کړم بیا تر څو داسې عدد باید ضرب کړم چې منفي a b په توندې 4 شي. نو هغه به څو وي؟ هغه باید منفي b په توندې 4 ضرب کړم. ولې؟ ځکه b په توندې 4 ضرب د a کېږي a b په توندې 4. نو دلته به شي منفي a b په توندې 4 او مثبت ضرب د منفي کېږي منفي ضرب د مثبت کېږي منفي b په توندې 4. ښه دلته باید څو ضرب کوو موږ؟ که دلته متوجه شو یوه اشتباه وشوه هغه ده چې موږ دلته منفي لیکلې علامه په حقیقت کې دا باید مثبت وي. ولې؟ ځکه دغه علامه مثبت ده، فکر دی تغییر شوی دی. نو دلته باید ولیکم مثبت a b په توندې 4 مثبت b په توندې 5 او دلته ضرب کو b په توندې 4 هغه هم مثبت b په توندې 4 ځکه دغلته مثبت دی. صحیح ده؟ ښه دلته حقیقت کې دغه باید تغییر شي، د پاس خط په سره خط چې لیکل شوی دغه، نو دا چې تغییر شي دغه علامه باید مثبت وي ځکه دغلته مثبت ده، یعنی مثبت a b په توندې 4 دی موږ منفي لیکلی وو، د پخوانۍ علامه مې لیکلې وه چې هغه باید ونه لیکل شي بلکې دغه علامه یې معتبره ده. ښه مثبت a b په توندې 4 او مثبت b په توندې 5. اوس دلته باید ضرب کو b په توندې 4 b په توندې 4 ضرب د a کېږي مثبت a b په توندې 4 او مثبت ضرب د مثبت کېږي مثبت b په توندې 4 ضرب د b کېږي b په توندې 5. او دلته اوس تفریق کوو چې تفریق کوو علامې تغییر ورته وګورئ منفي دغه د دې صفر کېږي خلاصېږي او دا د دې صفر کېږي نتیجه یې شوه صفر. ښه یو تقسیم د پولینومونو به تر هغې پورې ادامه ورکوي چې باقي مانده یې صفر شي یا یې باقي مانده داسې یو عدد شي داسې یو پولینوم شي چې د هغې پولینوم درجه د دغه مقسوم علیه له درجې څخه ټیټه وي. صحیح ده؟ چې ټیټه وي تر هغه یعنې مثلا که دلته د مقسوم علیه درجه 2 وي دلته د باقي مانده درجه 1 راشي نو هغه بیا نه تقسیمیږي، هغه به بیا په هماغه ځای کې پرېږدئ چې په آینده درس کې به انشاءالله په دې باندې کار وکړو او پې باندې پوه بشو. تر بل درسه پورې مو په الله سبحانه وتعالی سپارم.